یاره یو خو سهار وختي راپاڅولو بیا ټیمه مېلمانه را روان دي مېلمانه را روان دي یو د دې بیا ټیمه مېلمانو نه تنګ شوم مړه مېلمانه دي مېلمانه دي السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څنګه یې؟ خیر. دا خره چې را پیدا مې کړې دې بازاره پورې خو یو منډه راکړه مړه د خوبه راپاڅېدم خو کې مې دم نشته. یاره وروره دې کې خو پټرول نشته دی پټرول پکې ختم شوي دي. شابیري ولا د خدای مسلمانه لینکوزر پیدا کړې ده هغه شیم پکې دی او تیل پکې نه ساتي. یاره خانجي بس کور کې خرچه مرچه نه راکوي یو بس هغه لږ رنګې پټرول هم ګران دي. ما داسې کار کوه دا د شوګر مریض نه او جي د ده نه تشې مې چا ځای ده وله پکې هغه دې کې اچوه هغه په هغې هم ګرځي ښه. اوهو دا خو دونه پیل سړی را روان دی په دونه نری پوله د سره خو د بل مسلمان د اختو ځای نشته دې څه به څه کوو. خیر قیصر یار که پر سهار وختي چېرته روان یار؟ ولې رورې سهار وختي خلکه مزل نه کوي. یاره هسې ته خو لاس لګې یاره سهار وختي دی ما د صاحب تپوس کولو چې ته کم خوا ځې؟ مړه لږ مېلمانه رالل که نه مېلمانه خو د خدای رحمت وي نو ما یې زه د بازار نه بل لږه سودا راوالم یو چرګوټۍ به راوالم لږ کباب مباب به راوالم نو زه کار به سیمټي دا رزق هغوی پسې په خپله راغلی دی. ښه هلکه بیا خو کار وشو ما له یو 100 لوبو ټماټر راواله مړه. ښه ولې نه د بیګار پنجرې راکه سلګونچل راوالم. یاره ما سره خو ماتې نشته داسې کار وکړه ته راوړه زه به تا ته پیسې بیا درکړم. باچا په دې دربدیکو زما دا ټول ملک قرضداري شو او بیا 100 روپو ته هم ته ماتې وې د الله بنده تعالی شرم هم نه درځي 100 روپۍ خو نن سبا ماشومان هم نالي او هغه منصفې نه دي یو 15 میاشتې مې مخکې ولا 2 کیلو امرود راوړي نو چې والا مې ورکړه ما ته وې ماشوم به پیسې در وړي نه مې ماشوم ولید او نه مې منصفي ولید هغه کار به راسه تم وکړو کې لار راکوه چې بس ځم نه نه مړه رښتیا ته یم در کوم ډول که نه تېره راوړه ټماټر او زه به د پیسې بیا درکړم. الله دا سترګې خو دې ما ته ډېرې اوږې ښکاري دا هم شکر دی چې چاته د پردو پټو نه دي راشکولي نه دي زه راوبیاړم دله دا ټیک ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلکه یو چرګ وتلی چرګ وروره. ودرېږه چې کرنده خو ودرېږي که نه یار. نه لکه څنګه که دا څه دا خو نه ودرېږي اوس په ودرېږي صبره که لږ ورته سره الاله که ګوره که مچ پکې کېناسته په کنډه کې ورته نو 2 کیلو وړئ شا به تکړه شه.